چې بچي د لبو شونو د قرآن حافظ ای دومره ماشومان د قرآن حافظان ډېر بختور مور خپلان بچي لبي کوي او قرآن ورته یادي منځ کې فرض نه او قرآن ورته یادي دسی بچي منځ کې د الله طرف نه دی فرض کوم چې ونکو د ګناګار نه دی او د قرآن حافظ دی کور کې لبي کوي او د قرآن حافظ ته مدرسې ته تلو ما حافظان ولیدل یو حافظ راته ودرو وی د حفظو کو او د حفظ نه پس ټول قرآن په یو ورځ کې خپل استاد ته دوباره ټول د دې چې دې ټول قرآن تیر ټول آیاتونه د قرآن ټول آیاتونه د قرآن د چې دې تیر نو موږ تاسو ته حافظ ابن حجر د نحو کالو په عمر کې حفظ کړ تاوی پولیس اتنے ہی میں وہی مانے تاوی نہیں مانے میں وہی کو مانے مڑا دا خواست سنی سنائی بات کتاب کی اولی کرے دوسے چھو مڑا دا ویسی نہیں کلی نا مڑا سی سو کتاب کی خبری نہیں کی کرا دیکھ کڑے ہو تاوی نہیں مانے ماوی وہی مانے تاوی نہیں مانے ماوی عبی مانے خدای با وخلا ہونا دیرو جی نمخنا زمون بنیر کی زل بنیر کې د بناتو یو مدرسه هي کې ماشومان نو حفظ کړو زه ول پروګرام لاړم جنہ کې یو ماشوم ایمان راولې کې لوي دي د قران حفظ کړی دی ماشوم د مولوی سید دي امتحان ووالي ته پوښتې دي وکي مال راولې ګل ډیر وړ ماشوم ما ول 1000 روپۍ انعام چې ته پوښ مې وکړو چې مې عمر سمره دی نو مولانا سے عمر نه میں شکر الحمدللہ ما تاسو ته حافظ ابن حجر زوتو تاسو نه مانا راشا بنی نن دور کې دی ملنګانو تاسو لپاره نحو کالو په عمر کې د قرآن حافظ دی ته واړس ما ته اوخیا په نننی دور کې مې درلم د نحو کالو په عمر کې د قرآن حافظ کمال د دې علماء مهنت ته وګرځي که خیر خدای بوزا خدای حرمین ته بوزا خدای په دې ټول دنیا وګرځوا چې ټول دنیا ویني او کې نه نو ځان له وسترګې پټي کوي وای په ټول دنیا کې زیات حفاظ زیات د قرآن حافظان کوم ملک تیارې نو سوچ پکای دا ذهن باندې په ټول دنیا کې وګرځي نو رابشي وفاق المدارس العربیہ پاکستان باندې ودرېږي پر ټول دنیا کې پاکستان په حفاظو کې اول نمبر دی او په تعلیم کې سویم نمبر دی پتر تشتا په تعلیم کې 132 نمبر کې روان دی په تعلیم کې په 132 نمبر کې روان او په حفاظو کې په اول نمبر روان الحمدللہ د قرآن د ډیګری اعزاز پاکستان ته حاصل دی الحمدلله دا زمون فخر دی زمون فخر دی په جمعات ته نه دي کتلی وچری ته نه دي کتلی مدرسې ته نه دي کتلی او بچو ته قرآن پاکستان په ټول دنیا کې نه یادېږي په حفاظ اول نمبر وفاق المدارس العربیہ پاکستان دا اعزاز زمون بل ته حاصل دا د دې فقیرانو ملنګانو علماو برکت دی چې دا په بې سړو سامانۍ کې ناست دي ستا بچو ته قرآن قرباني ورکړي بچي مراولی کېنوئ